تاجي ماما د بوزغلي د ښه کار دپاره څه داسې طریقې دي هغه دې کتونکو ته ووایه که نه د ښه کار نه ښایسته ځای وله جوړول غواړي او په طریقه باندې اوبول غواړي او په طریقه پې سر اچول غواړي ښه او بل دې کې دارو دي هغه پې اچول غواړي چې هغه مورینې یا ګندونه چنجیر او باسي بیا هغه اوسېږي. په کوداله باندې دا ځای ورته وایي. تاسو وګورئ چې دا خاوره نوره هم راوپره شي او پسته شي که نه ځکه بوزغلې پکې دانې به پکې ولي. دې خوا یې پلار لګیا دی دا ځای په ګوتو باندې سموي. وګورئ دا بوزغلې چې دی په دې انده په دې طریقه باندې کرلی کېږي. دا وګورئ او دا هر کس چې دی کرلی نشي دې دپاره یو تجربه کار سړي ضرورت وي. او تخم یې له خیره سره وویشتو دا اعزاز خان سر راغشتی د سر هغه سر ته وړي اوس په د دې د پاسه سر اچولی کېږي. دا ورپسې حسنین خانم د سرې بوجۍ را په اوږه کړې ده او هغه سر ته پلار له وړي. تاجي کاکا دا څه کوئ تاسو؟ دا چې هوار شي دانه پې خشته ولګي ځای به ته پوه شي. السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شومه. سهار 8 بجې دي پټو سیټ ته راووتلمه. دا دوه انډیوالان مې لګیا دي په کار کې او دا څه کار کوي د هغې باره کې تاسو ته هم ویل غواړم. د ټول نه پیله کیمره زه سویچ کومه چې دی تاسو وګورئ چې څنګه کار کوي او څه کوي دا به هم زه تاسو ته. نو دا تاجی کاکا ورسره خپل پرکټې اعزاز خان لګیا دي سره په بوجو کې اچوي. دا سره څه دپاره اچوي نو دا درته هم ویل غواړم چې د ګوپیانو بوزغلې کري نو د هغې سیزن راورسېدو هغې دپاره داسې سره یې دلته تیاره کړې ده اوچه سره که نه او هغه په بوجو کې اچوي. دا به د بوزغلي ځای ته وړي او د ګوپیانو بوزغلې به کري. خو دې سره تړلې څه ګڼ شمېر خبرې دي هغه به هم زه ستاسو په خدمت کې پیش کومه کمې چې زمیندارو ته ډېرې زیاتې ښه پته وي. نو که څوک هم د دې کار غواړي او پته ورته نه وي نو انشاءالله په دې ویډیو کې به زه تاسو سره دا هر څه چې دی شیر کومه چې دا بوزغلې څنګه کرلی کېږي په کومه طریقه کرلی کېږي هغه به تاسو په دې ویډیو کې ګورئ. دا له خیره سره 3 بوجۍ ډکې کړي. بس په موږ روانګي کوو چې کوم ځای کې بوزغلې کري هلته به ځو. او ښه کتونکو دا لاسګاډی یو خپې والا لاسګاډی دا وخرالو سره پکې اچوي. د دې د پوزیشن زه تاسو ته ښیم دا لاسګاډی دې کې دمه نشته دی. دا د نه پوره د ایماندارۍ کار غواړي او هغه څنګه نو اوس پې تاسو خپل هم اندازه والی وبه ګورئ. ښه دا اعزاز خان لاسګاډی روان کو دې سیټ ته خپه نشته نو ټولې لارې باندې به یږدي نه چې خپل منزل مقصود ته د رسول نی نو دا لاسګاډی به یږدي نه او نه به پکې دمه خوري. دا له خیره سره روان شو بلچې چاریانې کودالې له خیره سره وایشتې دا د دې اسلحه ده. ښه بس دې نه بغیر د دې ژوند ګران یو کار نه کېږي. روان شو له خیره سره مونږ هم روانېږو او انشاءالله هلته کې ځو تاسو ته به ښایو د بوزغلي ټول مناظر په دې ویډیو کې به تاسو سره شیر کوم. کتونکو بالکل هغه ځای ته مونږ راورسېدو په کوم ځای کې چې بوزغلې کري او بالکل دی په ټیکټر باندې اړولی دی. دې کې هم داسې باټینګړ کرلی شوي وو هغه یې ترې وښکلو دلته کې ډېرې کړلو او د باټینګړو په بس کې یو داسې ځای جوړ کړی دی. پهله یې په ټیکټر اوار کړی دی بیا یې په کوداله باندې دې کې لږ ډېر چمان وي نو هغه یې بیا میده کړي دي او بالکل بوزغلي ته ریډي کړی دی. اوس دا پولې اچوي وګورئ داسې زه ورځمه چې تاسو ته پته ولګي چې دا پولې څنګه اچوي او دې نه پس به بیا څه پراسیس وي نو هغه به هم تاسو ګورئ. دا زه نږدې ور روان شومه. پنجغاښې دی ښه دې ته ویلی شي پنجغاښې. په دې باندې دا پولې اچوي سیډونو ته وګورئ. مس کې دا کم ځای چې پاتې شو په دې کې به بوزغلې کري او دیزی کې به د ګوپیانو بوزغلې کري. د ګوپیانو سیزن چې دی مخې ته را روان دی د هغې دپاره به پیله د بوزغلي غم کوي. بوزغلي نه پس به بیا داسې کاري چې کله هغه را غټ شي بیا به یې په پټو کې کري. دا له خیره سره اوس په کوداله باندې دا ځای ورته وایي. تاسو وګورئ چې دا خاوره نوره هم راوپره شي او پسته شي که نه ځکه بوزغلې پکې دانې به پکې ولي. دې خوا یې پلار لګیا دی دا ځای په ګوتو باندې سموي چې د دې څه مطلب دی دا تپوس ترې هم کوو. تاجي کاکا دا څه کوئ تاسو؟ دا چې هوار شي دانه پې خشته ولګي ځای به ته پوه شي. ښه ځای ورته پستېږي دې سره که نه بیا پې دانه ښه لګي. پکی به ورته جوړې کړو پکې ښه پکی به جوړوي او دا په ګوتو ورته داسې اوارئ چې دانه پکې ښه وشي. دا وګورئ دا څه داسې دی کله چې په ګوتو باندې اوار کړي نو بیا څه دې پوزیشن ته راشي وګورئ. دا بالکل دانې ته چې دی ریډي شولو. دوستانو دلته درته دا هم ویل غواړم چې دا په دې ځای کې اوس دغه کسې پولې واچولې دا مخامخ وګورئ دغه به تاسو ته ښکاري او دومره ایریا کې وګورئ
نو هر دومره ایریا کې به داسې بندونه اچوي. د دې بندونو څه مقصد دی هغه درته هم ویل غواړم چې دا اوبه رامنې کوي. که چېرې دا بندونه په دې ځای کې نو د اوبه به بیا چرته کې به ډېرې ولاړې وي او څه بزغلي ته به نه رسېدي. نو هر ځای کې دا بندونه اچولي چې هر بزغلي هر دانې ته خپلې اوبه ور ورسي او په دې کې اوبه ودرېږي. نو بالکل یو دانه به هم نه پاتې کېږي. وخت چې دی اعزاز خان سره لاس کې سدي او په دې کیارو کې دا چې دی اچوي. تپوس دې کوو چې دا څه دي اعزاز خان؟ دا څه دي ته لاس کې تا سره پیله وښایه. دا جي دوی د مورینو دپاره. مورین سي مورین د اوبو کې وي خاوره کې ښکته وي دا را تخم خوري. دې نه پس په ده اوبه کوي نو هغې نه پیله چې دی دا دوی د اعزاز خان سره دی دوی ته څه وایي؟ د دې نوم راله نه راځي خو ښه نوم یې نه ورځي. نو دې اوبو کې چې دی مورین یو قسم له دا کیړه مکوړه ده هغه چې دی د بزغلي دا دانې خوري د هغې د سیفټي دپاره د حفاظت دپاره دا دوی ورته پیله په دې کیارو کې اچوي چې هغې نه دا بزغلۍ بچ شي. کتونکو دلته کې د دې بزغلي حوالې سره لږ ډېر معلومات د دې تاجي کاکا نه راخلو او تاسو سره به په دې ویډیو کې وړاندې کوو. دلته کې دا وګورئ دا ځای چې دی د ګوپیانو بزغلي ته بالکل ریډي کړلو او اوبې هم پرې راوستې. خو دې سره تړلې څه خبرې دي چې هغه هم تاسو ته کول غواړو. تاجي ماما د بزغلي د ښه کار دپاره څه داسې طریقې دي هغه دې کتونکو ته ووایه که نه؟ د ښه کار نه ښایسته ځای وله جوړول غواړي او په طریقه باندې اوبول غواړي او په طریقه پې سر اچول غواړي. ښه او بل دې کې دارو دي هغه پې اچول غواړي چې هغه مورین یا ګندونه چنجیر وباسي بیا هغه اوسېږي. د بزغلي ټوټل میاد څونه دی کر نه تر کېدو پورې؟ به د 20 ورځو نه واله تر 25 ورځو پورې. ښه 25 ورځو پورې. دې کې دا څه اوبه غواړي؟ دې کې دې ورځو کې به دا یو اوبه غواړي بیا بله اوبه نه غواړي. بله اوبه نه غواړي. په اوړي کې اوبه غواړي ګرمۍ کې بزغلي اوبه غواړي د دې وخت اوبه نه غواړي. کله چې دا بزغلۍ خلک وکري نو په دې پلاستیک اچوي د هغې څومره میاد دی؟ په دې باندې چې بزغلۍ اوس وکړي نو په دې باندې ټانټې واچي پلاستیک په پې نه اچي ټانټې پې خلک اچي لرګي ول واچي بیا پې ټانټې واچي. ښه د هغې وجه سره چې پلاستیک پې نه اچي او ټانټې دا پې لږ سوری جوړ شي نو سوري په وجه باندې دا چې کم نه لږ خره وځي. ښه او پلاستیک کې دا خوب وي او ټانټو سره دا خوب شي هغه ځای ورته نرم وساتلی شي. مخکې خو مونږ کتلي وو چې پلاستیک به پې خلکو اچولي نو هغه ټماټر په بزغلي اچوي په دې باندې نه چې دا ګوپیانو بزغلۍ دې باندې دا ګرمۍ موسم کې راځي. ښه د هر بزغلي دپاره خپل طریقه ده خپله طریقه کار دی هغه د ټماټرو دپاره دی پلاستیک. ښه خلک ټانټې اچوي یا پې پوزکې اچوي دا چیزونه پې اچوي. صحیح ښه دوستانو دا د بزغلي سره تړل څه معلومات وو چې کوم مونږ تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کېښودل او نور ټول طریقې کار چې دی په ویډیو کې ما تاسو ته هم وړاندې کو د شروع نه واله تر اخره پورې او په ویډیو کې تاسو وکتل او بالکل دې نه پس چې دی د بزغلي کار به کېږي نو زه به تاسو ته وښیم چې دا دانې په کومه طریقه باندې کري په دې کیارو کې دا کیارې بندونه پکې جوړ کړي وګورئ او په کومه طریقه باندې دا بزغلۍ دې کې لوستلی کېږي هغه به هم تاسو وګورئ. دا ټولو پیکټو نه به اوس دا بزغلي وباسي هلته ځان سره جمع کوي وګورئ په مزه ښه دا واله. دوستانو دلته کې درته دا ویل غواړم دا د 8 پیکټو دانې دي. یو پیکټ په 2250 روپۍ دی. نو دا وګورئ دا ټوټل دومره دانې تې ووتې دا پیکټ دي. دې نه پس چې دی دا په کیارو کې لوستلی کېږي. پس دا وګورئ دا بزغلۍ چې دی په دې انده په دې طریقه باندې کرلی کېږي. دا وګورئ او دا هر کس چې دی کرلی نه شي دې دپاره یو تجربه کار سړي ضرورت وي او بالکل تاجي کاکا چې دی دا یو انډیوال راوستی دی هغه ورته دا بزغلۍ کري. تخم یې له خیره سره وویشتو دا اعزاز خان سر راغشتی ده سر هغه سر ته وړي اوس په د دې د پاسه سر اچولی کېږي. دا ورپسې حسنین خانم د سرې بوجۍ را په اوږه کړې ده او هغه سر ته پلار له وړي دا سره به اوس د دې د پاسه لوستلی کېږي داسې خانان مني دي که نه او بیا به په دې باندې لرګي ږدي او ټانټې به پې ایښودی کېږي. سره سینګولي راځئ چې دا هم تاسو ته وښیم. دا سره دلته کې تویک اوس یې صفایي هم کوي. کم شاپر او داسې نور ګن من چې هغه ته صفا کړي او داسې ولي وګورئ د بزغلي د پاسه چې بزغلۍ پکې لاندې غیب شي. تاجي ماما دا د دې بزغلي خوراک شو که نه؟ خوراک شو سره پټ شي سره راخیږي خو ښه بس چې دا سو بالکل چې غټیږي بس دا خوراک هم کوي او 15 ورځو کې راوخیږي او خوراک هم ورته بس موجود وي.
دا اوس لرګي یې راوړو د دې د پاسه به دا هم لګئ سره یې واچوله دا وګورئ د دې د پاسه به اوس دا لرګي لګئ بیا به پرې ټانټې ایږدي دا وګورئ له خیره سره دا لرګي پې اوس ایږدي چې کله پې دا لرګي داسې کېږدي بیا به پې ټانټې کېږدي چې په دې باندې سوری شي او دا بوزغلې خوب شي نو چې کله خوب شي دا به تیغې واچوي دا په مزه مزه باندې روزي د پاسه پې سره هم اچولې ده دا خوراک پکوي له خیره سره بیا به بوزغلې غټ شي او هغې نه پس په بیا د دې کر کېږي پټي ورته اوزګار کړي د ګوپیانو سیزن را نږدې دی بیا به د دې کر کېږي کو دا وه زموږ نننی ویډیو کومه چې زمیندارۍ متعلق وه امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او انټرسټینګ ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي اوس ماله په دې ویډیو کې اجازت راکوئ د لوی الله په امان